هرات د هیواد لویدیځ ته پروت هغه ولایت دی چې د معلوماتو له مخې د صنعت له پلوه شاوخوا 400 صنعتي کارخونې لري. دغه صنعتي کارخونې د برېښنا، لبنیاتو، پلاستیک او نورو خوراکي توکو تولید کوي چې توکي د کورني بازار ترڅنګ منځنۍ او جنوبي اسیا، منځني ختیځ اروپا او امریکا تر بازارونو صادریږي. د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون رهبرۍ په مشوره دغه صنعتي ښارګوټي د مستند کولو په پار خبري او مسلکي ټیم ته دنده سپارل شوې چې لاسته راوړنې له نږدې مستند کړي. د سفر په ترڅ کې د دغه صنعتي ښارګوټي څو لوی کارخونې د دې مستند په لمن کې رانغاړو. د کابل پولاد په نوم د وسپنې تولید کارخونه چې د 13 میلیون امریکایي ډالرو پرې پانګونه شوې او په ورځني ډول 250 ټنه وسپنه تولیدوي. زه دا په زغرده درته وایم چې د موږه تولید تاسو یوسئ په هر مملکت کې، په ترکیه کې، په ایران کې، په هر مملکت کې، په دوبۍ کې تاسو کولی شئ د موږه محصولات یا د موږه تولیدات یوسئ، هلته وګورئ، مختلف ټیسټونه په دې باندې وکړئ، کیمیاوي ټیسټونه، فزیکي ټیسټونه پکې وکړئ. الحمدلله موږ بالکل ځان د بینالمللي ستاندرد سره عیار کړی دی. هغونه یعنې کوشش هم دا کړی چې لږ تیل لوړ وي، د دې دپاره چې نوي دي هغه ته راغلي، نو ډېر زیات موږ په کیفیت باندې فوکس کړی دی او په دې باندې موږ اطمینان درکوو چې هیڅ نوع مشکل د موږ د کیفیت الحمدلله نشته. نور د انجنیرانو په وینا تولید یې معیاري دی او د خامو موادو فزیکي او کیمیاوي ټیسټونه په خپله ترسره کوي او بیا اوسپنیز توکي تولیدوي. کیفیت از ما 100% ضمانت میکنیم که تست از بسیار عالیه. کیفیت بین المللی ما با مردم عرضه میکنیم میره همه تست لابراتوار است، به هر جا لابراتوار است تست کنه، همه چیز استاندارد ما با مردم عرضه میکنیم. د اوسپنې تولید ټولنه وایي هیواد کې اوس مهال 43 د اوسپنې تولید کارخونې فعالیت کوي چې د 500 میلیون ډالرو په ارزښت پرې پانګونه شوې ده او د کورني مارکیټ د اړتیا پوره کېدو سربیره په دې هڅه کې د خپل تولیدات پاکستان او منځنۍ اسیا ته صادر کړي. جایگاه کار برای 20,000 جوان افغان ما مساعد ساختیم و انشالله به زودی ما قادر به خاط شدیم که به طرف استخراج معدن بریم و همچنان ضرورت است که ما کالای تولیدی خود به بیرون از کشور صادرات بکنیم. صنعت د یو هیواد په اقتصادي وده او پرمختګ کې مهمه ونډه لري چې د هیواد په کچه د هرات صنعتي ښارګوټی د کورنیو تولیداتو مهم او بنسټیز مرکز بلل کیږي. په دغه ښارګوټي کې د بوجیو د تولید کارخونه هم فعالیت کوي چې د معلوماتو له مخې د ورځې 10 ټنه بوجۍ او سلفین تولیدوي. د موږ شرکت د افغانستان په سطح هم غشترین شرکت دی، هم لومړنی شرکت دی. نو دې ته موږ وتوانېدلو چې د افغانستان په سطح د بوجیو تولیداتو ته بسیار شو او د خارجي تولیداتو د راتګ مخه ونیسو او موږ کولی شو ټول افغانستان ته بوجۍ ورسوو. له اسلامي امارت هم غوښتنه همدا ده چې شفافیت په ګمرکاتو کې وي او خپل ملاتړ د صنعتکارانو نه ولري تر څو موږ وکولی شو تر دې نه هم وده وکړو. اقتصاد پوهان د صنعت کرنیزو او خدماتي محصولاتو تولیدات د هیواد د اقتصادي ودې اساسي ستنې بولي. وایي هیواد کې د وارداتو د پالیسۍ په برخه کې باید زیات بدلون راشي چې افغانستان پر ځان بسیا اقتصاد ولري. تغییرات مثبت از اینها باعث تغییرات مثبت کار، تغییرات مثبت عاید، تغییرات مثبت بلند رفتن رفاهیت و در حقیقت نوع اطمینان و بارمندی‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی میشه. از این رو من فکر میکنم که مشکل ما هم است که ما تولیدات داخلی یعنی GDP که ما باید سر از او استوار شویم و سیاست صادراتی خود ما در حقیقت اونجا آماده بسازیم
و بر اساس این سیاست صادراتی تعویض واردات به کار ببریم، فکر میکنم که یکی از اصلای اساسی چنین چیز به شمار میره. از نظر من عمدتاً نظر من این است که در صورتی که ما تولید تشویق بکنیم، به خصوص تولید صنعتی که در ایران وجود داره که یکی از مراکز بزرگ صنعتی افغانستان است، میتونه عمدتاً با جذب نیروهای جوان کشور که تقریبا ما یک جامعه جوان هستیم که 65% از جامعه ما جوانان تشکیل میکنه، رشد سریع در حقیقت پایه بگذاریم. افغانستان چې کرنیز هیواد دی او 15 سلنه وګړي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، د کرنیزو تولیداتو د پروسس لپاره هم په دغه صنعتي ښارګوټي کې د تولید کارخونه شته چې له شیدو، ماسته، پنیر او نور لبنیات جوړوي. تولیدات که جریان داره از قبیل لبنیات، ماست، پنیر، نور، کشک، مربا، ما میتونیم ظرفیت ما در حدود 100 تن مزاحم باشیم. فعلا ما تقریبا 24 ولایت نمایندگی داریم و صادرات الحمدلله شروع کردیم به تازه کشورهای مختلف ازبکستان و یک دو معامله هم به کشور آلمان فرستادیم. په تولیدي موادو کې د کیفیت مسله تر ډیره یاده ده، خو د هرات د صنعتي ښارګوټي د کارخونې مسؤلین بیا د خپلو تولیداتو د کیفیت ډاډ ورکوي او په وینا یې ټول تولیدات یې په معیاري ډول بازار ته وړاندې کیږي. سوهای بین المللی و استانداردهای بین المللی در اینجا داریم و اجازه تولید در حتی به خارج از کشور هم داریم که چون امروز تحت امو ایزوهای بین المللی شامل میشه که ما میتونیم این محصولات با کیفیت و متنوع لبنیات به خارج از کشور هم صادر بکنیم. په دغه کارخونو کې لزګونه ځوانانو ته د کار زمینه هم مساعده شوي، خو دغه ځوانان بیا پر حکومت غږ کوي چې داسې صنعتي ښارګوټو ته پراختیا ورکړي څو ځوانانو ته لا د کار زمینه برابره شي. خواستم از امارات اسلامی و انشاءالله اینه که به خاطر رشد و توسعه صنعت و این شرکت‌هایی که کار میکنن و در رشد و صنعت و اقتصاد کشور در حال تلاشن، انشاءالله از اینا پشتیبانی داشته باشه. د څښاک انرژي او نور نوشابې به پخوا له نورو هیوادونو افغانستان ته راواردېدلې، خو اوس د هرات په دغه صنعتي ښارګوټي کې د تولید ستره کارخونه شتون لري چې د مسؤلینو په وینا یې د کورني بازار اړتیایي پوره کړې ده. سرمایه گذاری بالغ بر 100 میلیون دلار آمریکایی در خود همین شرکت صنعتی افغانستان سرمایه گذاری شده که ما بالغ بر 14 خط تولیدی داریم که تمام خطهای تولیدی ما استانداردهای بین‌المللی از کشورهای اروپایی خریداری شده و خوشبختانه که می‌بینیم ما صادرات ما در کشورهای آمریکا، اروپا، روسیه، قزاقستان، ایران، ترکمنستان و چندین کشور دیگه ما خوشبختانه امروز صادرات داریم و تونستیم که بازار عظیمی از کشورهای همسایه در دست داشته باشیم در محصولات خود و همچنین در خود افغانستان در 34 ولایت افغانستان ما نمایندگی فعال داریم و تمام محصولات ما داخل افغانستان موجود می باشه. مشکل عظیمی که وجود داره برای صنعت نوشیدنی غیر الکلی ضرر موفق، چون بیشتر محصولات ما نیاز به برق داره. ما حتی از بعض وقت از تولیدات خود عقب میمونه به خاطر کمبود برق. ما مجبوریم که بعض ماشینری خود خاموش نگه داریم، بعض ماشینری روشن نگه، چون برقی که ما فعلا داریم جوابگویی نمیکنه. حتی خود شرکت برق بعض وقت ما تماس میگیره که شما ماشینری خود بعض ماشینری خاموش کنیم. صنعتکاران بیا خپل لوی ستونزې د برېښنا کمښت او د خام موادو نشتون یادوي او له حکومته غواړي چې دغه برخو کې یې ملاتړ وکړي. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد به د همدغې صنعتي ښارګوټي څخه د لیدنې په حال کې له صنعتکارانو سره ژمنه وکړه چې حکومت به د دې ستونزو په هوارولو کې پوره هڅه کوي. اول اینکه باید شهرک کاملا اسفالت ریزی شود و پخته شود سرک‌های ما که از گرد و از خاک و جلوگیری شود، چون مواد خوراکی اینجا داریم تولید میشه، ادویه تولید میشه، بسیار با پاکی محیط ضرورت داره. با سرک‌ها
جور کردن سرک‌ها و ساخت سرک‌ها یک عنصر مهم است در این راستا. دوم همچنان کانالیزاسیون اینجا پاسخگو نیست، باید کانالیزاسیون از اینجا درست شود، آب از اینجا پوره شود، از لحاظ محیط زیست محیط پاک باشه. از برق هم ما وعده می‌سپاریم که از کشور ترکمنستان فعلا لاین که دوانده شده تا اینجا میرسه انشالله تکافو خواهد کرد و تلاش وزارت انرژی و آب همی است که برق ما برای صنعتکارای ما 24 ساعته شود در تمام افغانستان، به خصوص در پارک صنعتی هرات. افغانستان په لسګونه ډوله قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې لري چې له دې ډلې د مرمرو ډبرې په سیمه او نړۍ کې له زیات شهرته برخمنې دي. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې ګڼ شمېر د مرمرو ډبرو د پروسس او تولید کارخونې فعالیت کوي. د مرمرو د تولید او پروسس کارخونې چارواکي وایي په ورځ کې تر 10 ټنو مرمر د نړیوالو معیارونو سره پروسس او ډیزاینوي. اگر ما خواسته باشیم رشد افغانستان، رشد تولید وطن خود قربت کنیم به کشورهای بیرونی ارزیت بدیم و بحث موضوع اساسی ما این است که اگر بتانم که جلو صادرات کشورهای بیرونی سنگ بگیرم، این سنگ مسئول از هم خواص از بالا است، هم 98% کلسیم کربونیت است. د انرژي د تولید په برخه کې هم د هرات صنعتي پارک کې کارخونې فعالیت کوي. دغلته د بیټرۍ د تولید کارخونې چارواکي وایي په ورځني ډول 2000 MF او ګران چارج بیټرۍ تولیدوي چې په دې برخه کې ځان بساینې ته رسیدلي دي. بیټری‌های نفت و درای چارج در اینجا تولید میکنیم با استانداردهای بین المللی. تقریبا در حدود بالاتر از 2000 دانه بیټری تولید داریم. لمریزه برېښنا چې اوس مهال په نړۍ کې د پرمختګ په حال کې د هرات صنعتي ښارګوټي د لمریزې برېښنا د تولید کارخونې چارواکي وایي د 6 میلیون امریکایي ډالرو په پانګونه یې دغه کارخونه جوړه کړې او په ورځ کې تر 300 د لمریزې برېښنا 250 تر 650 واټه تختې تولیدوي. فابریکه سولر آفتابی اعتماد اولین و بزرگترین فابریکه تولیدی در سطح افغانستان است. ظرفیت تولید سولر پنل در این شرکت بالای 100 میگاوات در ساله. سولر پنلی که فابریکه تولید میکنه چی مونو کریستال چی پولی کریستال باز گارانتی یا اطمینان 25 ساله هست، یعنی از کیفیت لازم برخورداره و مطابق به استانداردهای ملی و بین المللی. د افغانستان د قانون او صنایع خونې د معلوماتو له مخې اوس مهال د ټول هیواد په کچه 15000 بیلابېلې کارخونې فعالیت کوي چې 80 بیلابېلو سکتورونو کې افغانستان ځان بساینې ته رسیدلی او که د خامو موادو او برېښنا ستونزې هوارې شي تر دې بلا نور پیاوړی صنعتي افغانستان ولرو.